طالبانو سره د چا اړیکو ټینګولو امریکا ته زور ورکړی دی او بلخوا طالبانو تازه چیرته سفارت ته نوي کسان وټاکل. ویډیو وګورئ او د ویډیو په اخر کې به خپل نظر سره شریک کړئ. امریکایي ورځپاڼې فارن افیریز په یوه مقاله کې طالبانو ته د چین خورا زیاتې نږدې کېدو ته په اشاره ویلي. طالبانو سره د سیمې په ځانګړي ډول چین نږدې اړیکو په مقابل کې د طالبانو د انزوا لپاره د امریکا هڅې له خنډونو سره مخ شوي دي. په دې راپور کې راغلي د امریکا له لوري د فشار د یوې وسیلې په توګه د رسمیت پیژندلو موضوع باوجود طالبانو هیڅ انعطاف نه دی ښودلی او د بشري حقونو او ټولګډونه حکومت جوړولو په تړاو یې د نړیوالو غوښتنو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. ولسمشر غني هم د خپلې تېرې شپې په وینا کې د امریکا او چین ترمنځ د رقابت له یادولو پرته وویل افغانستان د نړیوالو قدرتونو د لوبو په ډګر بدلیدونکی دی او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له دې حالت سره ځان مخ نه کړي. بلخوا که څه هم په ښکاره طالبان د روس او چین سره دوستي کوي خو د دوو ملکونو د افغانستان سره هغومره مرسته نه ده کړې څومره مرسته چې امریکا له افغانستان سره کوي. ویل کېږي اوس هم هره اونۍ 80 میلیونه ډالره افغانستان ته راځي. په لومړیو کې دا پیسې 40 میلیونه ډالره راتللې چې د هر ځل راتللو سره به طالبانو د راتللو اعلانونه کول او طالبانو پلویانو به په ډېر فخر سره ویل چې امریکا موږ ته کلنګ راکوي. خو بیا وروسته د نیوکې زیاتې شوې چې اوس هم امارات د امریکا په چندو روان دی. بیا د دې پیسو رسنیز کول په چپه ودرېدل. بلخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیه کې خپل سفارت ته د احمد یاسر په نوم یو تن د نظامیه اتشې په توګه استولی دی چې نن یې خپله دنده پیل کړې ده. مسکو کې د افغانستان سفارت تېر کال طالبانو ته وسپارل شو. احمد یاسر د استاد یاسر د طالبانو د مشهور غړي زوی دی چې د پاکستان حکومت له لوري نیول شوی او تر اوسه یې مړی او ژوندی ورک دی او د هغه په اړه یوازینی کس جنرال موبیل و چې بار بار به یې غږ پورته کولو چې طالب مشران دې د استاد یاسر پوښتنه له پاکستانه وکړي خو هیڅ چا یې پوښتنه ونه کړه. د هغه زامنو هم څو ځلې وویل چې موږ فکر کوو چې هغه ژوندی دی او کوم زندان کې دی خو بیا یې هم طالب مشرانو پاکستان سره په دې اړه کومې خبرې ونه کړې.